خپل نیکه راته بدې جوړې شوې خپل نیکه راته بدې جوړې شوې په ملا مې نښې د سپلې جوړې شوې خپل نیکه راته بدې جوړې شوې په ملا مې نښې د سپلې جوړې شوې او دا شکانو دی الله سره شي دا شکانو دی الله سره شي مخ نه سمې کودالې جوړې شوې دا شکانو دی الله سره شي مخ نه سمې کودالې جوړې شوې او څوک ایسیان دي څوک پوډر راکاږي څوک ایسیان دي څوک پوډر راکاږي د چا ناسې مشوانې جوړې شوې او تروړه وړونه محمد خان عادله تروړه وړونه محمد خان عادله ټوله والے د شینخالې جوړې شوې خو هم نه چې یو سنجیده شاعري چې کوم دی د مینوالو ته ور وړاندې بالکل یو سنجیده افسانوي نظم به چې کوم دی نو زه ووایم بالکل دا به ډېره مزه وي د ګل د خوږ زړګي د حل نه ناخبره لیلا د ګل د خوږ زړګي د حل نه ناخبره لیلا داسې نن بیا د هغه خوا کې بې پروا تېره شوه خپلو همزولو ورته غوږ کې په خندا وویل دا لیوني موږ ته په تا باندې مین ښکاري هغه موسکی شو په موسکا یې دا وویل چې یا کمقلو لیوني په مینه څه پوهېږي ټولې په بلک بلک په خندا شوې د یو بل سره د دې غریب زړګي یې دغې سره پړک وچو هغوی خو لاړې د خپل کور مخ یې ونیوله دی په خپل ځای باندې حیران او پریشان پاتې شو د ده د زړه په ویرانه کې توپانونه پټو د ده د سترګو په کاسو کې سیلابونه پټو د تېرو 2 کالو نه دی د مینې اور کې ګیرو په دغه دریو کې یې په یو باندې زړه بېللي نو ګل بار وخت د هغوی په انتظار ولاړو زړه به یې سینه کې درزېده لکه د پاڼې په شان خو ګل به د پیغلو ته نظر کې لیونی ښکارېده د یوې زړه کې هم په ده باندې سره هم نو خو کله کله به چې دی چېرته موجوده نو هغوی به ګیر چاپېره ده پسې نظر ګرځو دا به یې ویله لیونی چې نن کوڅه کې نشته ټوله کوڅه راته بې خونده بې مزې ښکاري خو بیا به ټولو په برغیز اواز کې دا وویل لیونی دی لیوني په مینه څه پوهېږي په دغه شان به په خندا کې تېرې شولې په دغه شان به د ژوندون ورځې او شپې تېرېدې دغه جینۍ چې په نامه باندې ښکلا یادېده د ګل په زړه باندې به دې حکمراني کوله دې په 10 جومات کې دغه وخت سبق ویلو د دې په زړه کې د چا مینه لا ځای شوې نه وه د 14مې د سپوږمۍ په شان روښانه رخسار لکه د سپین ګل نرګس په شان معصومې سترګې ګل له دې په محبت کې نه خندا ورتله نو ورله خوب چېرته د سترګو کټورو ته راته نو ورله چل د خپلې مینې د اظهار ورته لکه په ژوند کې چې هم دارې د ړوندې مینې ولې د ده د خوږ زړګي نه ناخبره ښکلا به همیشه د په خوا کې بې پروا تېرېده ګل به د دې په دې حرکت باندې خفه غوندې شو زړه به یې کلک کار سو بله غوسه غوندې شو خو کله کله به ښکلا چې ورته نیغ وکتل ګل به خاموش ورته په شان لکه د بوت ولاړو ښکلا باسه د غوسې نه تکه سره غوندې شوه د ده په تشې خاموشۍ به له کار ورغی خو بیا به زړه کې د خپل ځان سره ګویا نه شوله دی لیونی د لیوني په مینه څه په دغه ورځو د ښکلا سمدست کویدنه شوله هم په کویدن کې نیټه د واده وټاکله د مشرانو د نازکې فیصلې په وجه تعلیم یې دغسې نیمګړی بې مزې پاتې شو اوس په د ګل د ارمانونو د ښکلا نه بغیر د هغې دغه 2 ملګري په کوڅه تېرېدې ګل به یو څو ورځې د دوی په انتظار ولاړو خو چې خبر شو نو بیا چرې ورته ونه لګېده نو ښکلا یو ورځ د دې ملګرو نه تپوس وکړو لیونۍ راته په نور اوس هم ولاړي که نه هغوی کې یو ورته دا ووي چې خبر تې نه یو موده یې وشوه چې په سترګو مو لیدلې نه دی موږ ته خو دغه لیونۍ په تا ښه ښکارېده ځکه خو ستا نه پس مو چم کې چېرته ونه لیده دې سره ټولې په خندا شوې دا اواز یې وکړ چې یکه مقلو لیوني په مینه څه پوهېږي څو ورځې پس واده تیار شو د رسمونو سره کور د ښکلا ګلو ګلزار شو د ګلونو سره جنکۍ ناستې وې چاپېره د ښکلا ناستې چا ولې شونډې سرې کولې چا یې لاس رکول چا پې کالي امبارول د میلونو سره چا به یې سترګو په مخ باندې سنګار کول اخره دا چې بس په سره جوړه کې ناوې شوله د ګل غوټۍ شو په ښایست د جنت هوره شوله اخوا چې ګل ته د ښکلا د واده غږ وشو قیامت پرې راغی ستړي زړونه یې لمبې وختې لکه ماشوم یې په سلګو کې چغې کړلې پروردګاره لیونۍ به شم داسې چلی شو نو لږ ساعت تېر نه و چې کلي کې غوغا جوړه شوه چې هله اوس غلی قبرونه د ګل ځان نشته نو د مرګ اواز د دغه ځوان په هر یو لور خور شو خبر د ګل د خودکشۍ په هر یو کور خور شو هم یې د مرګ ځنې خبر شو د ښکلا ملګرې لاړې ښکلا سره پالنګ کې خواته کېناستلې ورته یې روغ غوندې په غوږ کې دا الفاظ وویل لیوني په تماچه باندې خپل ځان نشته ښکلا چې واورېده د دوی نه دا غمناکه خبر ګلابي رنګ یې د خپل مخ نه په ژړا ووینځه دې کې ناڅاپه چا راپورته که اواز په زوره چې بس ناوخته دې اوچته کړې ډولۍ راګوره خلکو ډولۍ په اوږه واخېسته روان شروع خو چې پتلو کې دوی د ګل کوڅې ته ورسېدل چا ورته وویل ډولۍ کېږدی په ځان جبر وکړې د دې کوڅې نه جنازه وځي لږ صبر وکړې دا بیا ووایي ناڅاپه چا راپورته که اواز په زوره چې بس ناوخته دې اوچته کړې ډولۍ د کوره
خلکو ډولې په اوږه واغېسته روان شروع ورو خو چې پتلو کې دوی د ګل کوڅې ته ورسېدل چا ورته وویل ډولۍ کېږدی په ځان جبر وکړي د دې کوڅې نه جنازه وځي لږ صبر وکړي خلکو ډولۍ په ځمکه کېښوده کلار ودرېدل ټولو په جمع جنازې ته دعاګانې وکړې ښکلا په منځ کې د پردو نه لږ بهر وکتل ښکلا په منځ کې د پردو نه لږ بهر وکتل د ګل معصومه مړ وجود یې کټ کې پروت ولیده نو پټه یې ډولۍ کې په سلګو جړا وکړله بیا په خپل خیال کې د خپل ځان سره ګویا نه شوله چې یکه مکله لیوني دا دې څه چلو کو زما په زړه خورې تیرې چړې راښکلې که ما ته پته و چې ته زما په عشق کې ګیرې ما به په خپله لیونیه تا ته حق کړی و که زه خبر وي چې به ته داسې خپل ځان وژنې زه به دې سره جوړه کې تا پسې راغلی وم تا به په مینه کې زما د مینې زور لیدلی و که په یو لږه اشاره دې زه پوه کړی وم بیا دغه خیال کې ورته ګل وویل جارې سله زه لیونی وم لیوني په مینه څه پوهېږي نو دا په ژړا شوه د افسوس یې سلګۍ ونیوې په لنډه ساه یې دغه دوه خبرې وکړې ته لیونی نه وې ما پې خپلې ښکلا ته وکړه لیونی زه وم چې ستا سترګو باندې نه پوهېدم بیا یې لاسونه دواړه پورته کړل دعا یې وکړه خدای دې وغواړي جنت ته التجا یې وکړه ډېره مننه چونکې دی زما شعرونه م خوښ کړي دي نو څو شعره تاسو ته ډالۍ چې ستړی شومه خدایه نور مزل زمانه نه کېږي توکل کوم وګوره توکل زمانه نه کېږي ډېر زبردست او زه د الله کور کې هم د خلکو نه کنزل اورم چپه خوله ودرېږم کنزل زمانه نه کېږي او هر څوک په ما باندې د کاڼو هم ګزار وشي ګوره په خطا کې هم ویشتل زمانه نه کېږي بیا ووایه او هر څوک په ما باندې د کاڼو هم ګزار وشي ګوره په خطا کې هم ویشتل زمانه نه کېږي او نن مې دیدن وکړه که زما دیدن ته ناسته نن مې دیدن وکړه که زما دیدن ته ناسته بیا په دې کوڅو باندې راتلل زمانه نه کېږي او ته مې د لاس ګوتې له د سرو زرو غمې راوړې ته مې د لاس ګوتې له د سرو زرو غمې راوړې زه نه هر مزدور یم ساتل زمانه نه کېږي او ستا په حسن داو شو نو ناتار ډالرې راوړلې سر بیلل آسان دي ټیټېدل زمانه نه کېږي دا و زموږ سره محمد خان عادل تاسو شعرونه واورېدل هیله ده چې ستاسو به خوښ شوي وي او کوشش کوو چې نوی نه نوی شاعر ستاسو مخې له راولو ستاسو سپورټ ډېر ضروري دی تر بلې ملغلرې پورې د ورکې ملغلرو سره نوی پروګرام سره تر بل شاعره پورې ستاسو نه اجازت غواړو ښاد او بریالي اوسئ